अस्सलामुअलैकुम मलगरू د एशिया कप په حواله سره غټ خبر د پاکستان کرکټ بورډ انډیا کرکټ بورډ ته خلوماتونکو جواب ورکړو د انډیا نه علاوه د ایشیا کپ ټول میچونه په پاکستان کې وي د انډیا کرکټ بورډ دا خیال لري چې موږ به ایشیا کپ د لپاره پاکستان ته نه درځو تاسو به د ورلد کپ د لپاره انډیا ته راځي نو باید سره بنگلاديش او د سریلانکا بورډ نه چې تاسو سره خبره ومني د کرکټ په دنیا کې پاکستان یو نوم لري څنګه چې تاسو پاتره د انډیا کرکټ بورډ دا غوي مرغه سره چې موږ به ایشیا کپ د لپاره پاکستان ته نه ځو نو پاکستان کرکټ بورډ هم دا بیان جاری کړی دی په انډیا کې چې کوم وان ډے ورلد کپ د نو پاکستان به هم د انډیا سفر نه کوي انډیا ته ونځي د انډیا د انکار نه بعد پاکستان کرکټ بورډ هم دا سټیټمنټ جاری کړی چې د انډیا کرکټ ټیم پاکستان ته ناراضي او خپل میچونه په نیوټرل وینیو باندې یعنی په قطر یا دوبۍ کې کوي نو پاکستان کرکټ ټیم به هم د ورلد کپ لپاره انډیا ته نځي په انډیا کې چې کوم ورلد کپ لوبيږي په ورلد کپ کې چې پاکستان څومره هم میچونه دي نو پاکستان به هم خپل میچونه په نیوټرل وینیو باندې کوي یعنی مطلب یا په سریلانکا په ګراوندونو باندې کوي یا په بنگلاديش په ګراوندونو باندې خپل میچونه تر سره کوي د پاکستان او انډیا کرکټ بورډونو ترمنځ تعلقات اوس وخت کې ډېر سخت خراب دي چې په ایشیا کپ ته غټه خطر ده د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي ویل کړي انډیا ټیم پاکستان ته ناراضي نه دي راځي اوس موږ د پی ایس ایل نه دومره روپۍ ګټل چې پاکستان کرکټ بورډ ته به هیڅ قسمه مالی مشکلات نه راځي د انډیا کرکټ بورډ یو باندې نه وي د انډیا کرکټ بورډ اول دا باندې جوړ کړی و چې موږ به ایشیا کپ د لپاره پاکستان ته نه راځو او خپل میچونه په نیوټرل وینیو باندې کوي یا په شارجه یا دوبۍ کې پاکستان اوس ومنل چې ټیک د بستا سو ناراضي هیڅ مسله نشته خو د انډیا کرکټ بورډ وایي چې ایشیا کپ به سریبو د پاکستان کې نه وي یعنی د ایشیا کپ یو میچ به هم په پاکستان کې نه کیږي او که چېرته ایشیا کپ د پاکستان نه کینسل شي ایشیا کپ په پاکستان کې ونه شي نو په داسې حال کې پاکستان د ایشیا کپ نه بایکاټ کوي په ایشیا کپ کې به شرکت نه کوي مثلا که چېرته ایشیا کپ د پاکستان نه بل ملک ته وړي شي او پاکستان په ایشیا کپ کې شرکت کول نه انکار وکړي نو د ایشیا کپ بیړه بغیر کشي ځکه چې په ایشیا کپ کې اصل پیسره پاکستان او انډیا په میچ باندې ګټل کیږي نو د پاکستان نه بغیر ایشیا کپ کول ناممکن دي د انډیا کرکټ بورډ دا خیال چې موږ به ایشیا کپ د لپاره پاکستان ته نه درځو تاسو به د ورلد کپ د لپاره انډیا ته راځي نو دا سره بنگلاديش او د سریلانکا بورډ نه چې تاسو هر خبره ومني د کرکټ په دنیا کې پاکستان یو نوم لري نو ګورو چې انټرنیشنل کرکټ کونسل آی سی سی د پاکستان او انډیا د لانجې په حواله سره څه فیصله کوي چې ایشیا کپ په پاکستان کې وي او کنه چې کله هم صحیح او کنفرم معلومات را نو زه تاسو سره ضروري شیر کوم د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کړئ ان شاء الله بل ویډیو کې ملاويږو د الله پامان